د حضرت موسی علیہ السلام په زمانه کې یو سړی ډېر بدعمله شرابونه به اسکل غلاګانې به یې کولې او هغه زمانه کې چې کوم منځ او داسې عبادتونه به یې نه کول ډاکې به یې کولې زناکاري به یې کوله قوم پې تنګ شو دومره بدعمله و چې قوم پې تنګ شو د کلي نه بار یې وشړ دی به پټ راغی قوم به و بیا به یې بار وشړ ته بدماشې ډاکې کې د شپې د خلکو کنډرې کې غلاګانې کې او دارچانې کې مسافرم لوټې او بدعمله زناکار او ډم او څه ورته ویلې کېږي شراب خور زمونږ کلي کې به نوس دومره مشهور خراب سړی و بدعمله فاسقه چې مکمل د ټول کلي خلکو ورته سلا وکړو د کلي نه بار یې ویست بار به هم څه زمانه غلاګانې او ډاکې کولې او بدعملې به یې کولې آخره کې ناجوړه شو چې ناجوړه شو په یو ځنګل کې یوازې پروت دی او سات یې وخته مړ شو حضرت موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړه وی لاړ شه او په دې ځنګل کې یو سړی پروت دی او مړ دی او زما د دوستانو نه یو ډېر نږدې دوست دی او د هغه غسل بم پخپله کې کفن بم پخپله ورکې او جنازه بم پخپله کې او قبر ته بم پخپله کوزې کفن دفن قبر جنازه هر څه به پخپله کې او زما ډېر نږدې دوست فوراً ورته سنبالې که ښه قدر عزت وله وکړه او دا اعلان وکړه چې رده په جنازه کې چام شرکت وکړو نو الله به رده د جنازې د وجې مخلوق بخي خدای دا څوک د الله ولی دی چې موسی علیہ السلام ته نه دی خبر اعلان یې وکړه هله شابه قبر کنوې او پلانکي ځنګل کې یو ډېر نیک انسان وفات شوی دی او د هغې انتظام به کوو د کلي مشران خلک ورسره شو چې موسی علیہ السلام ورغې ویې کتل هغه بدماش دی الله اکبر دا د خدای ولی دی دا بېلمازه بېاودسه دا ډاکو غل دا بدعمله زناکاره او دا ټول اور کې ته خلک ولاړو دي مونږ د کلي نه بار شړلی دی مونږ ځان سره نه پرېښود او دې د الله ولی دی موسی علیہ السلام ته قوم بني اسرائیل خو هم داسې لږ بدماشان غوندې روچت شو ورته چې دا تا څنګه چل دی د الله رسوله دا خو هغه کس دی چې هغه ستا په حکم مونږ بار شړلی نصیحتونه ورته کړي دي او دې نه دی پوه شوی په نصیحت مونږ بار وشړه کلي کې هم نه دی پرېښی بار هم ډاکې کړي دي او زناکاري او شرابخوري عادت او الله وی چې دا زما ولی دی او د ده جنازه کې څوک شرکت کوي ابه زه بخم د ده جنازې په وجه حضرت موسی علیہ السلام هم حیران دی الله ته رجوع کړه یا الله دا څه مسله ده دا خبره خو الاوړه شوه که داسې وي خو نه به څوک منځونه کوي او نه به څوک روجې نیسي او نه به څوک نیک عمل کوي به چې راشه چې څونه بدماشی کوي او څومره بدعملی کوي په دې به خدای ته نږدې کېږي دا څه مسله ده رب العالمین پیغمبر ته وحی را لیږي او وحی یقیني شي وي دا وحی علم یقیني وي شک پکې نه خوب کې شکی په وحی کې شک نشته او د پیغمبر خوب هم بیا وحی الله ورته وحی راولېږله وی تم ټیک وی او زم ټیک وی او ستا دا امت هم ټیک وی او زم ټیک وی بلکل ستا امت او تاسو ټیک وایې دا سړی هم اقه بدعمله سړی بدعمله زما نی خوښ زما دوست نی دا بیلمازه بیلمازه زما دوست نی زما نی خوښ دا ډاکو دی دا فاسق دی دا شرابي دی دا زناکار دی او دا سړی زما دوست نی زما نی خوښ دا زما دشمنی نو تم ټیک وی ستا قوم هم ټیک وی خو زم ټیک وی دا سړی چې کله مړ کېده نو بر اسمان ته وکتل ښي طرف ته وکتل او ګس طرف ته وکتل او شا ته وکتل او یو اسویلی یو که چې یا الله اسمان ته مې وکتل فلم ار قریبا څوک دوست مې ونه لید ښي طرف ته مې وکتل الله فلم ار قریبا یو رشتهدار مې ونه لید ګس طرف ته او شاته هېڅوک مې ونه لیدل الله دلته یو تی او یو زه بل هېڅوک نشته ما رأیت قریبا الا انت یا الله صرف ته مې ولیدې بل مې هېڅوک ونه لیدل او الله زه ډېر زیات ګناهګار یم
دومره ګناهګار یم چې زه په خپل وطن کې د پرېښودو قابل نیم، خلکو دلته بار راوشړلم، ډېر زیات ګناهګار یم. خو الله یو درخواست دی، اوس زه ګناهګار یم او تا نه بخښنه غواړم. الله که ته ما وبخې، که ستا زما په بخښنه کې، زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې راځي چې بلکل مې ونه بخې، خبرو مجیبه چلی، که زما په بخښنه ستا په خدایه کې څه فرق راځي، کمې راځي چې مې بلکل ونه بخې، او که زما په نه بخلو که ته مې ونه بخې نو ستا په خدایه کې زیاتې راځي، نو چې بیا مې الله ونه بخې، نه ستا خدایه کې کمې راوستل غواړم او نه زه ځان د وجې ستا په خدایه کې زیاتې راوستل غواړم. که ته مې نه بخې او په دې ستا خدایي زیاتېږي نو پام کوه ګورې. څه وایي بشیر څه وایي؟ پکې دی نه وایي؟ هلکه ورو ورو وایه، خیر دی که مونږ د ګرمۍ نه مړه شو خو چې د کیسټ سم ډک شي، ګزاره کوه. نو الله که زما په نه بخلو ستا خدایه کې فرق راځي بیا مې مه بخه، که ستا خدایي زما په بخلو کمیږي چې مې بیا ونه بخې، که زما په نه بخلو ستا خدایي زیاتېږي چې بیا مې ونه بخې، او که نه ما په بخلو نه ستا خدایي کمیږي او نه ستا په خدایه کې زیاتې راځي، نو الله بې ستا نه مې بل هېڅوک نن په مخ د ځمکه نشته. نه مې پلار پکار شو او نه پکارېږي، نه مې رور پکار شو او نه مې رور پکارېږي، نه مې رشته دار شته، یو خوا بل خوا بره ښکته ګورم الله یو تی او یو زی، هېڅوک نشته الله، او ستا نه بغیر مې بل اسرم نشته پروردګاره. دې وخت کې مې د دې ډوبېدو نه پروردګاره ته بچ کې، ته به مې له ډوبېدو نه بچ کې، بل څوک به نشي بچ کولی، او ستا رحم ته محتاج یم الله. دا مې یقین او دا مې ایمان ده چې ستا نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته. که دومره په غلطۍ د بل چا وکړم نو خوله به م ورته وازه نه کړم. وی دا فریاد یې وکړه حضرت موسی، زما په زړه کې جوش راغی چې واقعي دې ما مني او دې وخت کې د هېڅوک هم نشته او ما ته توجه راکوي، نو ما خپل رحم پرې وکړو، د عفو قلم مې پراخ کړه، ګناهونه مې ورته ټول معاف کړه، او د خدای د دشمنۍ د لیست نه مې کټ کړه، د خدای د دوستانو په لیست کې مې ولې نوم ولیکه. دومره رحم به په بل چا کې وي، قسم دی که په چا کې راشي چې یو سړي ته کنځل وکړي او بیا ورشي ما معاف کړه، ابه راته وایي معاف کوم دی، خدا تپوس ته نه کوم چې دا کنځل دی ولې کړي. یو سړي ته بد رد ورسول او بیا ورلې جرګه دې وله ولېږله، څومره نکړې به کوي پټېږي بره جرګونه. د دې حضرت موسی علیه السلام زمانه ده او قحط دی. په قحط کې دا قانون دی چې کله باران نه کېږي نو قوم باروزي او الله ته سوال کوي، درخواست کوي، چیغې وایي. او د دین مسله دا ده چې قحط زیات شي او باران بلکل نه کېږي، وی دې خلکو له پکار دی چې ماشومان او میندې بوځي او دا میندې له ماشومانو نه جدا کړي او څاروي وباسي، څاروي د بچو نه جدا کړي، نو دا بچی به د خپلو میندو پسې چغې وایي او څاروي به خپلو بچو پسې او بچي په څاروو پسې، او دا خلک د من الله ته چغې جوړې کړي، یو غوغا به شي نو الله به رحم وکړي. حضرت موسی علیه السلام قوم ته ویې ځئ چې بارود او باران نه کېږي، قحط نه کېږي، صلات استسقا مونځ به وکړو. چې بار ته سنګ دي ووتل او د الله نه سوال کوي، ګرمي نوره تیزېږي، دوی ناست دي چغې وایي، ماشومان هم چغې وایي، میندو پسې میندې هم چغې وایي، بچي څاروو پسې، څاروي بچو پسې، او خلک الله ته یو غوغا ده. حضرت موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه چې یا الله چل څه دی، مونږ خو ټول لوتي یو، معافي غواړو او د باران سوال کو، دا خوندور نورم تیز شو. وی ستا په دې امت کې یو کس دی چې 40 کاله زما نافرماني کړې ده، ما ته 40 کاله سر نه دی ښکته کړی، اقا وباسه نو اوس 2 منټه کې در باندې باران. او چې هغه کس تر څو په دې مجلس کې ناست دي ولاړې، باران به نه کېږي، هر څونه چغې چې ووایه. 40 کاله یو سړي ما سره دشمني کړې ده، ما ته سر نه دی ښکته کړی او زما دشمن دی، او زه باران وکړم هغه ته به هم پیدا رسي، یخ هوا به هغه ته هم رسي، د هغه پټۍ به هم سیراب کېږي، داسې نه کېږي. حضرت موسی علیه السلام اعلان وی ما ته الله وفرمایل چې په دې امت کې یو کس دی
او سړی راته الله په ګوته خولی نه دی. ګورې الله د چا حیا نه لي، په ګوته یې نه دی خولی چې 40 کاله هغه د الله نافرماني کړې ده او الله ته سر نه دی ښکته کړی، د هغه د وجې باران بند دی. ا دې مهربانیو کې هر څوک چې وي ځان دې مونږ ته نه ښایي، غلې غوندې د دې مجلس نه وځي چې الله باران وکړي. دا سړی خو پېښ شو چې دا چل خو په ما کې دی. لږ اوس سوچ کوي که وزم خو د ټولې دنیا ته رسوا کېږم، وایي به چې دا هغه سړی دی. اوس خو پټ یم، پته مې نه لګي باران کېږي او که نه کېږي، خپل کار به کوي باران. خو که زه اوزم خو د ټولو خلکو ته رسوا کېږم، خلک به وایي چې دا هغه ظالم دی، د خدای دشمن دی، او دا باران د ده د وجې بند، او دا قحط د ده د وجې بند. دا خو لویه رسوایي ده. بیا په اړه کې نوزم، بالکل نوزم. لکه بیا سوچ کوي چې موسی خو د الله پیغمبر دی علیه السلام، هسې نه اوس یې ورته ده ووې او ورته چې پلان کې سړی دی، د ګوتې نه مې ونه نیسي. ومې نه ښایي خلکو ته، الله ته خو هر څه معلوم دی چې دا سړی نوځي ورېږه نوم یې درته ښیم وباسئ، پلان کې د پلان کې زوی. زړه کې وایي چې الله دې رسوایه نه مې وساته، په دې زړه کې اوس وي رسوایه نه مې وساته. خو چې دا خبره یې وکړه، اوس موسی علیه السلام دې ما روازونه کوي چې سړی وځي. سړی ونوته او باد راغی او باران او یخه هوا باران وشو. بیا موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه چې الله عجیبه کار دې وکړه، ما باندې د اعلانونه شروع کړل چې سړی وځه او سړی ونوته او باران دې وکړه. دا ولې؟ وی چې د چا د وجې مې بند کړی وم، د هغه د وجې نه مې وکړ. الله د دې څه مطلب؟ وی هغه سړي توبه وویسته. ګورې دا توبه هم د الله د رضا دپاره نه وه، دا توبه د خپلې رسوایۍ د بچ کولو دپاره وه. بیا هم الله ته خوښه شو. په ځان چې د توبې صادر راواچو نو فایده درکوي. که یو سړی په ځان د بل چا صادر واچي دی نیک نه دی او د نیکۍ صادر یې پواچو، خلک پې د نیک ګمان کوي. یو لطیفه ده که نه، یو خر په لاره تېرېده چې د زمرۍ مړ شو. نو دا زمرۍ خو د دې ځنګل باچا دی او د زمري نه خو ټول تښتي. دا زمرۍ مړ پروت دی، د خر دا چل وکړه چې سټ یې وردن نه کړو، د زمري هغه څرمن یې په ځان د پاسه راواچولو چې ته راشه نن دا مزې مې وویله. زمري څرمن یې په ځان واچوله، خو چې څنګه را روان شو د کلي ته رانږدې شو، خلکو ورته وکتل چې هلکه زمری را روان دی. خو دومره غټ زمری څه کوي چې په دې ښار راننوت. نو ټولو خلکو دې منډې شروع کړې، څوک اخوا منډې وایي او څوک دې خوا منډې وایي او څاروي منډې وایي او انسانان هم منډې وایي چې زمری خو را روان دی، خو زه ناشنا زمری ډېر غټ زمری دی او چې هر څوک په ګوتو ورل. دلې خوند ورکړ چې ما نه ټول خلک منډې وایي او ټول خلک تښتي، تر سپو پورې او تر انسانانو پورې منډې وایي. نو ودرېده. یاره وایي که خپله هغه مضبوطه چغه مې وویله که نه، خو دا زنانه به هم د کوټو نه وتښتي. دا خو د ما شکل دی، خلک ولې تښتي؟ که هغه خپل خطرناک اواز مې وکړه، هغه سیرن او ګوګو مې خپله وواو، خو دا ماشومان او ښځې به هم د کورو نه وځي. نو بس نه یې ودرېده او جغه یې وویله او هغه خپله چغه یې وویله. چغه یې وویله، خلکو ویله دا خو خر دی. مونږ خو وایي چې دا زمری دی. دا خو یې سرمن د زمری چولې وه، پراغون شو، شورو یې پې وکړه، شولک یې وله وویستو. نو سرمن یې د زمری چولې و، خلک دې تښتېدل. علما لیکي د دې نه دا معلوموي، وایي که یو سړی جامد د نیکۍ واچوي، نیک نه دی جامم، څه فایده ورته رسوي. د حضرت موسی علیه السلام زمانه کې چې فرعون په ټول دریاب کې غرق شو، یو سړی پاتې شو. هغه سړی څوک و؟ هغه به د موسی علیه السلام پېښې کولې، د هغه په شان کونټۍ او د هغه په شان پټکې او د هغه په شان جامې به یې واغوستې او د هغه پېښې به یې کولې. موسی علیه السلام الله ته رجوع کړو، وی الله چې د چا نه اور کې ولاړ وم دې بچ کړ، نور دې ټولو هلاک کړل. او چې چا را پېښې زما کول او زما نخرې به یې کول او زما په شان کونټۍ وګرځېده به، ادې پرېښوه نخره باد. وی موسی شکل ستا جوړ کړی، ستا شکل یې جوړ کړو، آخرت کې به ورسره ګورم، خو ستا شکل یې جوړ کړو، حیا راغله چې ستا شکل یې جوړ کړو، زه وله سزا ورکړم. نو دغې سړي د توبې شکل جوړ کړ، د الله د رضا دپاره یې توبه ونه ویسته چې الله رانه راضي شي. شکل یې جوړ کړ، یو صورت د توبې یې جوړ کړ، د خپل ځان د رسوایۍ د بچ کېدو دپاره. او پروردګار څه وایي؟ وایي چې د چا د وجې نه مې توبه بنده کړې، باران بند کړی وم، د هغې سړي د وجې نه مې باران وکړ. حضرت یونس علیه السلام رب العالمین نینوا یو ډېر لوی ښار دی، ټول پکې مشرکانو او څه د پاسه 1,00,000 آبادي و د هغې ده دعوت دپاره.
د ایمان د دعوت او د تبلیغ دپاره الله ولېږه. وارسلنا الی 100,000 او یزیدون، قرآن شریف کې الله فرمایي څه د پاسه 100,000 خلک هغې ته یې ولېږه. 7 کاله یې ورته دعوت وچلو، 7 کاله الله ومنئ او د دې بوتانو د عبادت پرېږدئ او یو الله دې دا رزق او دا مال او دولت هغه درکوي، هغه ومنئ. دې نه منه، بلکې دا یونس علیه السلام به یې راګیر که او دومره به یې ووهه چې د وجود نه به وینې وبهېدې. تر دې حده پورې مفسرین لیکي وی راګیر به یې که بېهوشه به شو، وی مارغان به رالل او هغوی به د خپلې وزرې په اوبو کې ووالې او هغوی به پرې د پاسه هغه اوبه شیندلې او مارغانو به ورته خپلې وزرې والې نو دی په هوش کې راغی. دومره سوکنو چې د دې غریب د هغه بېهوشۍ د حالت تی مرداري وکړي، دومره به یې وو. د مټه به یې ونیوه او د لاسو نه او کلي نه به یې بار کړی، دا کلي مونږ نه څه غواړئ؟ وی ګورې د الله د عذاب نه ویرېږې، سم شی وی را دي شي عذاب ستا په مونږ څه، مونږ دې ټول مړه شو، نیک بخته زه د دې کلي نه وځه. بیا به دې غریب راغی. د پیغمبر پړه کې خو په قوم رحم بیا به راغی، بیا به یې نصیحت شروع که د لوی الله د عذاب نه ویرېږې. 7 کاله پرله پسې د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې په نینوا کې تیر کړل. بادشاه ونیوه او یې دې جیل کې بند کې چې خلاص شو دي او یو وړه تنګه کوټه وه په هغې کې ور دننه کړه او یې دروازه ورپسې بنده کړې چې نه وله اوبه ورکړې، نه ورته رڼا وکړې او نه ډوډۍ وکړې چې همدې کې مړه شي. الله د انسان امداد کوي. ډېره موده په کوټه کې پروت و. یو وزیر بادشاه ته وی صاحب یو سړی دی په جیل کې بند کړی دی چې هغه به څه حالي. وی ته ورشه ویې ګوره چې ابي وزیر سره دی، بادشاه سره دی، بل چا له پولیس والا له هم نه ورکوي چې هسې نه د چا پې رحم را نه شي او دروازه ورته کولونه کړي. دا وزیر چې څنګه ورغی او د جیل د هغه تنګې کوټې دروازه یې کوله وکړه، دننه پکې رڼا ده، ناشنا رڼا او د سترګو په نظر هغه کوټه دی وزیر ته غټه ښکارېږي، د سترګو په نظر. او دا یونس علیه السلام په مانځه ولاړ او خوا کې ورته خشته کټورې د اوبو پروت دی او د انګورو خشته غونچک ورته پروت دی. اوهو دا وړه کوټه دا د کوم ځای نه؟ دا رزق او د اوبه او دا رڼا او دا فراخي د کوم ځای نه؟ دا مونږ چې وایو چې پروردګار به نیک سړي ته قبر دونه فراخه کړي چې د ده څومره نظر لګېږي. دا الله کولی شي که نه شي کولی؟ دا الله د قدرت او طاقت خاوند. که ته وایې څنګه یې کوي؟ په دې موبایل کې یا په دې کمپیوټر کې یا په دې ټلویزیون کې یو وړه غوندې شیشه یي که نور خو څه نه او چې هغې ته ګورې په هغې کې دننه څومره دنیا ښکاري. هغه موبایل ته وګوره، په هغه کمپیوټر ته دې وګوره، نه حالانکې هغه د 4 ګوتو عمره یو شیشه یي وړه غوندې او تا ته دومره دنیا پکې ښکاري چې غرونه پکې درته ښکاري او خاریې پکې درته ښکاري، څومره فراخه علاقه پکې درته ښکاري. نو دا یو مثال دی، دا پردي غوندې مثال دی. هغه د آخرت هغه پردي نه دی، هغه به حقیقي وي. دا وزیر ورته وایي چې څنګه هر څه ولیدل پوه شو، بس ما ومنله، ته څوک یې؟ زه د الله رسول یم. نیکبختو زه خو تاسو ته بل څه نه یم، نه تنخوا او نه پیسې غواړم. وایي ښه زه دې ملګری شم، زه ستا په څه طریقه د بادشاه نه راوباسم او زه دې ملګری یم، ځان به نه ښیم. ځکه ډېر م یارېده، وزارت نه به مې وباسي. اوس چې راغی بادشاه ته یې څه مینتزاري وکړه چې سړی به راوباسو، راویوست. چې راویوسته دې یونس علیه السلام د الله په حکم یو اعلان ورته وکړ. وی 7 کاله مې تېر کړه، زړه مې در سره ستړی کړ. اوس ما ته زما الله دا ویلي دي چې که دې قوم ایمان راونړه نو 40 ورځې پس به په تاسو د الله عذاب راځي. نو لومبی 3 ورځې به مخونه زیړي، بیا 3 ورځې به مخونه سره شي، بیا 3 ورځې به مخونه تک تور شي او په 10مه ورځ به د الله عذاب راځي، ختمېږي. او زه یې نه لاړم. زه وایي عذاب دې پیشه او خدای دې پیشه راولي دی، مونږ د عذابه نه یېرېږو. دی لاړ، د کلي نه بار ووت، یو د دریاب غاړه وانته دیره شو چې عذاب د خدای خو راځي، ما ته الله ویلی دی، خو چې زه خو ته بارې قافلې راځي 40 خو د تېره شي، هغه 10 ورپسې تېره شي،
دا قافله والا نه تپوس کوي یاره د نینوا د خلکو حالت څنګه دی؟ ډېر ښه دی. خلک یې څنګه دي؟ ښه خوشحاله دي. څه تکلیف عذاب زلزله یې سم نشته. بله قافله راځي بله راځي، په دې لاره چې څوک تېرېږي دې ته تپوس کوي، هغې حالت یې ټیک دی، دې په زړه کې پریشانه دی. خو د دې قوم یو حالت و، قوم شرک به کو، کفر یې کو، خو دروغ به یې نه وی. او دا یو سرکاري د هغې قانون و چې څوک دروغ وي نو هغه له سزای موت دی، سر ته وهی. نو دې خو اوس پوه شو چې که دا اوس زه لاړم دې نینوا ته خو واپس زه تلی نه شم، که زه ورغلم نو ما ته به اوس دا ټول قوم وایي چې ښه مونږ ته دروغ ویلي، اوسه پورې دې وایي په دې ورځ به عذاب راځي، 50 ورځې خو تېرې شوې عذاب رانغی مړی کې. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. غصه دی لا چې د دې وطن نه ځان وباسي. یو دریاب دی د هغې نه پورې وځي، یو کشتۍ ولاړه ده چې کشتۍ ته ورغی او ډکه کشتۍ ده، د خلکو نه ډکه ښه مضبوطه کشتۍ ده. ورخت او کشتۍ روانه شو. د کشتۍ چې د دریاب منځ ته ورسېده نو طوفان پرې راغی، او داسې طوفان پرې راغی چې د کشتۍ د غرق کېدو یره شو. مانډګي اعلان وکړ یره وی زمونږ دا کشتۍ غرقېږي، او زما د تجربې په بنیاد یو خبره ده. هغه زمانه کې به دا غلامان و عمریان به نو بعضې غلام او عمریې به د خپل مالک نه تښتېده. وی دا زما تجربه ده چې کله هم زمونږ کشتۍ ته داسې یو غلام داخل شوی دی چې هغه د خپل مولا او د مالک نه تښتېدلی نو دا چل کېږي، او هغه غلام چې بیا مونږ دریاب ته غورځولی نو زمونږ کشتۍ بچ شوی دی. نو داسې معلومیږي چې زمونږ په دې کشتۍ کې د خپل مالک نه د خپل مولا نه تښتېدلی یو غلام دی. مهرباني وکړئ هغه ځان وښایه. دغه یو کس که مونږ دریاب ته وغورځو نو که خدای بچ کو، که بچ نشو په دریاب کې خو نوره کشتۍ خو به بچ شي که نه. حضرت یونس علیه السلام پاسېد، پوه شو وی هغه د خپل مولا نه تښتېدلی غلام زی، د خپل مولا نه تښتېدلی. څنګه تښتېدلی؟ د خپل مولا نه. تېښتې دا وه چې د الله د حکم انتظار یې ونه کړ. پکار دا وه دی خو د الله پیغمبر دی، او د ده زړه له راله چې قوم له الله عذاب ورنه که. نو ودرېږه چې د الله نه زه تپوس وکړم، معلومات وکړم چې الله ما ته خو داسې ویلي او عذاب رانغی زه څه وکړم. وروڼو دا قاعده ده. هغه زمونږ دا طالبان وایي حسنات الابرار سیئات المقربین. یو عام سړي نه که یو غلطي وشي دونه الله نه رانیسي، او چې د یو خاص سړي نه وشي نو په هغې الله د الله تعالی ګریف ډېر زیات دی. زه به مثال درکم، په دنیا کې به مثال درکم. عام خلک ګناهونه کوي، اړو څوک غږ نه کوي، ډېر خلک ګناهونه کوي، خو که یو عالم یا یو وجي صاحب یا په ګیره باندې یو صوفي یا یو پټکي والا یو غلطي وکړي، دنیا کې خلک یې څونه ملامته کوي، ای دا لامبولا دی او دا غلطي کوي، ای دا لا شیخ دی او دا غلطي کوي، ای پټکي والی دی او دا غلطي کوي. خلک یې ملامته ګڼي. عام خلک به د دنیا جوارې او غلطۍ کوي، څوک په انکار نه کوي، او په ده خلک انکار کوي. دغه رنګې د الله نظام هم دی. بار که ته ګناه کوې سم نشته، ګناه خو ده ولې نه، خو لیکن دونه دغه نشته. او که په جومات کې دننه دې ګناه وکړله نو سزا زیاته ده که نه؟ نو پیغمبر نه ګناه ګورې نه کېږي، دا د دین مسله ده. پیغمبران د ګناهونو نه مکمل پاک دی، محفوظ دی، د ګناه نه ده کړې. که الله ورته وایي چې مه ځه او دې ته نو دا بیا ګناه وه، الله خو دې نه دی منې کړې، خو صرف دومره وه چې په کار دله دا وه چې د الله د حکم انتظار یې کړی وي، او د الله د حکم انتظار یې ونه کړ. او قرآن شریف کې الله فرمایي وظنون اذ ذهب مغاضبا. غصه دی. چاته غصه دی؟ دې ځان ته غصه دی چې دا دونه کلکه خبره مې ولې کوله. قوم ته غصه دی. فظن ان لن نقدر علیه. بعضې خلک د دې معنا غلطه کوي، وایي ده دا ګمان وکړه چې زمونږ څه طاقت به په ده را نشي. نو پیغمبر په الله دا ګمان نشي کولی چې په ما د خدای قدرت نشته. دا نقدرو باب چې دی یو قدره یقدرو دی.
او یو قدر یقدرو دی. قدر یقدرو طاقت او قدرت ته وایي، او قدر یقدرو تنگش ته وایي، سختی ورکول. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. نو لن نقدر نه دی، لن نقدر فظن نه دی، دا ګمان وکړه چې زه ځم او لن نقدر علیه الله به ما له څه تکلیف را نه کي. ولې منې کړی خو یې نه یم، څه سخته خبره به راته ونه کي، ځکه زه خو یې نه یم منې کړی. که یې منې کړی او مطلب نو بیا به الله غوسه کېده. خو بیا هم د الله د حکم انتظار پکار وغه انتظار یې ونه کړي. وی زه هغه تښتېدلې غلام یم. وی نه ته چېرته کېدی شې، ته خو ډېر نیک انسان یې. هغې پېژنده. فساهم فکان من المدحدین. نو درې ځلې قراندازي وکړه په هغه سخت حالت کې. یو ځل یې قراندازي وکړه، د یونس علیه السلام نوم راوخت. دوباره قراندازي وکړه، بیا د یونس علیه السلام نوم راوخت. درې باره بیا قراندازي وکړه، بیا د یونس علیه السلام نوم راوخت. بدې په خپله دریاب کې ودنګل. رب العالمین یو کب ور باندې مسلط په دریاب کې قسم قسم کبان دي. یو کب الله مقرر کړ، هغه خلوازه کړه، فالتقمه الحوت وهو ملیم. او نیغ د کب د خولې ته چې د دریاب ته ټوپ کولې، کب بیا په خوله کې کلک نیولې او الواق یې تېر که، شخوند یې پې ونه واو. الواق یې تېر که د کب ګېډې ته ورسېد. غټ غټ میان او کبان اوس هم په دې دریابونو کې شته. یو عربي غشتی و او کسان ورته نښتي و، داسې څرمنې ته ایسته لکه مونږ چې د غوی او د سنډانه څرمنو بل. نو دا شیشه نما کب دی، دننه د بار نه ښکاري او بار د دننه نه ښکاري. دې کې د الله حکمت و چې دا دریابونه په یونس علیه السلام کتل او کب لګیا شو په دریاب کې روان دی ګرځي. څوک یو هفته لیکي او څوک 40 ورځې لیکي او څوک 3 ورځې لیکي، څوک 10 ورځې. خو دا چکر یې وله په دریاب کې یونس علیه السلام نه ورکړ. ولې؟ په دې وجه چې تا زما د حکم انتظار ونه کو او ته نیغ په نیغه لاړې او کشتۍ ته وختې. ولې؟ ته خو زما پیغمبر یې، پکار دا و چې ما نه دې تپوس کړی وي او زما د حکم انتظار دې کړی وي. او هلته د دریاب په منځ کې او د کب او د تیارو په منځ کې څه وایي؟ فالتقمه الحوت وهو کظیم غمجن. پریشان دی. الله جیل کې دې واچولم خو ناشنا جیل دې نه به وتې شم او که نه به شم کتې. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یو د دریاب تیاره ده، یو د کب د ګېډې تیاره ده، او یو د شپې تیاره ده، او د طوفان او زلزل تیاره پکې لا بیله ده. په دې ټولو تیارو کې دننه لګیا دی، الله ته فریاد کوي. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک. الله بس ته رب یې ګورې او ډېر د پاکۍ خاوند دی، د هر عیب نه پاک دی. زه کله کله وایم سړی پریشانه شي په دنیا کې هر قسم حالت راځي، زه الله شکر دی چې ته شکر چې زمونږ د عرب شته حاجي صاحب چې هر قسمه تکلیف راشي نو لاس به ورته اوچت کړي او د زړه نه فریاد به ورته وکړي. هېڅوک دی والله که په کار شي بغیر د الله نه، او بغیر د الله نه زمونږ بل اسره شته هم نه. ګورې ډاکټر به د علاج کوي خو چې د جون نه مایوسه شي او ډاکټر درته وایي چې باس بیماری د لا علاج ده، او به چا ته اواز کوي بیا الله. دا د یقین دی. لوږه تنده را باندې راله، هلکه لاس پې وامړو، درک مې نه لګي، سر تندې مې نه لګي، هر شي ته چې لاس اچوم اړو راپسې بار روځي. دکان میں نہ چلے گی، روزگار میں نہ چلے گی، تاوان کوم، زمینداری کوم، هر څه کې تاوان کوم. دغه وخت کې بیا دې څه چل کوي؟ چا ته چغې وایي؟ الله ته چغه وایي. او که ګاډی کوم وخت کې غر کېږي، اکسیډنټ وشي، یا کشتۍ غر کېږي او اکسیډنټ وشي، ناګهاني به دې په خولې دا آواز راشي یا الله خیر، یا الله خیر. بچی دې ناجوړه شي، ناګهاني به الله ته آواز کوي. نو زه په دې کله خوشحاله شم. زم بنده ته خو که آواز وکړي درته به دروازه بنده کړي، 5 روپۍ هم ته غواړي درته دروازه وبنده کړي، قرض هم ته غواړي نشته را سره، مخ به نه واړئ، روانه به کړي در سره. شکر دی چې پروردګار شته چې د زړه د آواز ورته وکړي، تسلي خو د انسان وشي که نه. الله ډېر لوی بادشاه دی، ډېر لوی ذات. یو سړي به آواز کو د بوت ته به آواز کو، یا صنم. صنم بوت ته وایي یا صنم، یا صنم، یا صنم. د بوت آواز به یې کو. سترګې ورلې، چې سترګې ورلې
نو خلی خطا شوا، نو دا یا سنم پا دیو یا سومد دا اللہ نم پا خلی را لگیا دی پا تسبو باندی یا سنم 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 بوتان یادی خوچی کل استرگی ورلی خوب ورقی دیکی دا خلینا بے اختیارا خطا شو خطا قصدن نا یا سومد خوچی وی یا سومد اللہ وی ولی بندا اگا دینا آواز ورکی بندا ولی چل سدے سم مسئلہ دا سومد دا اللہ صفت تے اگا ذات چی دا مخلوق طول ورطا محتاج دے وغا چاہتا محتاج دے سچاری فرشتے اللہ تو یہ اللہ ولی دمرا تیز فوراً دے والا آواز ورکی دخو پغلتے کستانم دخلینا ہوا قصدن خستانم نہ دے غشت پغلتے کستانم ہوا یہ خو لگیا سنم سنم بوت بوتے کول دخو پغلتے کی ہوا اللہ سوئی گورا وی د ټول عمر دی بوت ته چغې والي جواب نشي ورکول نه دی بوت ډوډۍ ورکړه نه جامه ورکړه نه عزت ورکړه نه جون ورکړه نه ورکولی شي او نه جواب ورکولی شي او جواب نشي ورکول ما ته आवाज وکړه یا سومت په غلطه کې موږ هم ما ته आवाज وکړه نو کزم جواب ورنکم زمو د بوت پین کې څه فرق شو بوتم جواب نه ورکې زم نه ورکم څه فرق شو زمو د بوت په میاس کې وای څه فرق شو سترګیو غړولې دا الله غواز دی غوږ کې پروت دی الله اکبر په غلطه مې د خدای نوم د خولې نه ووت او بیا هم الله داسې اواز راکړه چې هغه ټیسټ او لذت او هغه خوند مې په دا غوږ کې پروت دی فوراً په ځمکه پرېوت د بوتانو ته اوچت شو سټکې یې ورته ونیو او ماته یې کړل باز زما توبه ده په غلطه د الله نوم د خولې نه وځي دومره پروردګار بادشاه دی رسول اللہ مبارک فرمائے وید اللہ سل رحمت دی سمر رحمتونه دی سل بشمیر دی خدای و اندازه دا مونږ د پویولو د پاره نور د الله د صفاتونو حد نشتا مونږ د پویولو د پاره وای پاغه سل رحمتونو کې یو رحمت دنیا ته نازل کړي دا هغه یو رحمت په وجه د خلق په یو بل رحم کوي پلار په زوی کوي مور په بچی کوي اس په خپل بچی کوي دا چرګ ته نه ګوره یو بچی دنی سونه چغی وي اے پړک رحم دی تر دې حد پورې نبی علیہ السلام فرمایي چې اس خپل بچی خپنیک دی په مخلوقات ټولو کې دا یو رحمت تقسیم کړی دی په انسانانو کې او په حیواناتو کې او په کبانو کې او په مرغانو کې تقسیم کړی دی ته ګوره مرغې بچی له ګوتې سونه چغی جوړي دا رحم دی او یو کم سلی پریخي دی یرحم الله بها عباده یوم القیامه وی په یو کم سلو با د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي دا یو څومره ډېر دی هغه یو کم سل به څومره ډېر نو حضرت یونس علیہ السلام دا کب ګیړه کې آواز کوي لا اله الا انت الله ستانه بغیر بل ذات نشته سبحانك ارعب نه پاکي انی كنت من الظالمین ما ځان سره په زور زیاتې وکړه پکار ده چې ستا د وحي انتظار مې کړی وی او مې نه دی کړی هلته فرشتې الله ته ودرېدي یا الله یو اواز د سور وزو نه اورو ډېر د جوړې نه اواز راخیږي پته نشته د چا دی ډېر د جوړې نه را روان دی او ډېر زیات فریاد دی او ډېر زیات د عاجزۍ چغه ده او ډېر داسې ده لکه چې څوک ډېر سخت الله انخطي څوک سخت انخطې دی ډېر ویښ نه را روان دی دا آواز او ډېر د عاجزۍ او ډېر زیات فریاد لکه چې څوک سخت انخطي پروردګاره ویاو دا مې یو بنده رانیولی د کب ګېډه کې مې رسولی دی او د کب په جګر د پاسه سر پروت دی سخت مې رانیولی دی الله څوک دی حضرت یونس او الله هغه بوډا سپین ګیری چې ستا دپاره اووه کاله په کوڅو کوڅو ګرځېم الله دې رانیولی دی او اقه مې رانیولی دی الله موږ درخواست کوو معافي معافي رب العالمین څه وایي الله الله ګورې جوش هم زیات دی رحم هم زیات دی نیوکه هم زیاته ده زه چې تا سره اخلاص کوم او ښه سره کوم او تا نه غلطي کېږي نو بیا به ماله غوسه ډېره راځي که نه به راځي عام سړي ته به دومره نه راځي او تا ته به ډېره راځي چې تا سره څونه اخلاص کوم او ته بیا هم روانې کې رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون وی که د کب په دې ګېډه کې زما تسبیح نه کوله او زما یاد یې نه کو نو ما به دې قبل تر قیامته پورې جون ورکړی و دا یونس علیه السلام به تر قیامته پورې د کب په دې ګېډه کې جیل پیل کې پروت و
قیامت کول لذبس فی بطنه الى یوم یبعثون قیامت چې خلق د قبر نه پاسی یوم یبعثون هغه زمانه پورې به موږ د قبل جون ورکوم دله او دا به قبر او دا د کب ګیړه به جیلو او دې کې به ګرځي هلته فریاد یو وروځي او یا سلوي خو د اختلاف پکې شته کب د دریاب په غاړه الټیک او بارې راوغورځو بارې چې څنګه راوغورځاو وجود یې کچه شوی دی الله فورا ور باندې د کدو یو بوټی زرغون کړ فورا چې وجود ته نقصان ونه رسېږي سورې پیوش پاڼې دې پلنې پلنې کې بالکل پټ شو او یو چیلې په الله مقرر کړه چیلې به راتله او هغه خپل غلانز به د یونس علیه السلام د خولې له راوړله او د به دې پیس کړل په هغې یې ګزاره وشوه وجود یې لږ کلک شو چې وجود یې کلک شو نو هغه بوټی ته وچ شو چې وچ شو نو په جاړه شو الله چیلې هم بنده شوه هغه ملګری مې چیلې هم نه راځي بوټی مچ شو الله ورته څه وایي وایي ځه لاړ شه بیا دې خپل قوم ته ګوره د پیغمبر ډیوټي ګورې سخت دی پیغمبر مرتبه هم زیاته ده خو ډیوټي هم سخته ده که تاسو وایئ چې د رسول الله مبارک څومره لویه مرتبه ده ډیوټي څونه سخته وه وطن پرېږده جهادونه کوه نارې تېرېږه لوږې تېرېږه هر چا سره مقابلې کوه طوایف ته ځه په لاره څونه تکلیفونه دي موسی علیه السلام د لوی درجې پیغمبر دی تکلیفونه څومره دي وطن پرېږده د یو ځای نه بل ځای ته ځه او د شعیب علیه السلام 10 کاله خدمت کوه ابراهیم علیه السلام د لوی درجې پیغمبر دی تکالیف پې څومره دي وطن پرېږده اور کې وغورځولی شو زوی لال کا تکالیف زیات دي نو وی شابه ځه نینواته ده الله ویا څنګه ویا برابر دي ټیک دي زه ورځه پې مې دله برابر کړي دي هغه مسلمانان شوي دي ستا انتظار کوي اوس به څنګه ورځمه ما به څنګه پېژني یو چیلو والا وی د نینوا خلک څنګه دي وی ټول مسلمانان ټول د الله عبادت کوي وی زه حضرت یونس یم داسې نیغې وکتل سوال نه پیدا کېږي که زه اوس ورغلم او تا هغه نه نو د قوم خو دا عادت دی او دی قانون دی چې دروغجن وجدي ما به مړ کړي وی داسې وکړه دی خوا راشه وی دا چیلی به والې او دا به بوځې په چیلی ورته لاس راکړه هغې غولانځو کې فورا پیس زیات شو ډکې شوې غولانځې وی دا به بوځې او هغوی ته به ووایې چې دلته کې ستاسو پیغمبر یونس د دریاب په غاړه دی او که هغې وایي چې ته دروغ یې د چیلو ته وایي دا به د لګوی وکړي د چیل تلال په دې علاقه کې هغه وخت کې مقات و چې ورغې وي تاسو چې چا پسې ګرځئ ستاسو هغه هغوی ته پسې ګرځېدل ستاسو هغه پیغمبر خو دریاب په غاړه دی وی تا ته څه پته لګي وی د ما د چیلو ته وګوره ټولې ټپې دي پی پکې نشته او په دې دوه هغه لاس راښکلې دی غولانځو ته وګوره د پیو ډکې او که نه منې دا چیلی به ما لګوی کوي چیلو ګوی وکړه چې یو په مونږ یې لاس راښکلی دریاب په غاړه ولاړ دی پیغمبر رالل دی یې بوت واپس الله دا دې را سره څه وکړل دا خو وي چې دوی باندې عذاب راولم عذاب خو دې پرې رانوسته قرآن شریف کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس پمخ د ځمکه چې په کم قوم عذاب راغلی دی او د عذاب نه پسې توبه استرا د هغې توبه نه ده قبوله توبې فایده نه ده ورکړې سوا د یونس علیه السلام د قوم نه په دې 3 ورځې و مکه د یونس علیه السلام د وینا مطابق عذاب راغی مخونه زیړ شو بیا ورپسې 3 ورځې کې مخونه سره شو بیا ورپسې 3 ورځې کې مخونه تک تور شو او په 10مه ورځ چې کله عذاب راغی وریځ راله راښکته کېدله به دوی پوه شو چې دا خو د یونس علیه السلام خبره رښتونې کې ده قوم ته یې ویې شا به وځئ الله ته توبه وباسئ بادشاه سره د قوم نه ووت نور څه نه ورتل خو صرف دومره یې وی چې د یونس په رب زمونږ ایمان دی په یونس هم ایمان دی او د هغه په رب هم زمونږ ایمان دی او چغې یې جوړې کړې پروردګار ته په دې چغو الله ډېر خوشحالېږي په کبر خفه کېږي او په عاجزۍ او په چغو خوشحالېږي او ځان سره یې بچي وویستل بچي د مور میندو نه جدا کړل بچو میندو پسې چغې والې او څاروي یې وویستل بچو سارو پسې چغې والې او چارو بچو پسې چغې والې یو شان غوغا د غوغا د غوغا د غوغا چغې دي الله رحمت په جوش کې راغی الله خو رحمان دی کنه الرحمن الرحیم
رحمت جوش کې راغی. قرآن شریف کې الله وایي چې د عذاب آثار په کم قوم شروع شوي دي، ما دا قوم نه دی بچ کړی، صرف او صرف د یونس علیه السلام په قوم د عذاب آثار شروع شو، بچ مې کړو. پروردگار اعلان وکړ عذاب ته اوچت کړي، عذاب اوچت شو. یونس علیه السلام خو پته مو چې عذاب به راځي ورانه، قوم بیا ښه خوشحاله دی، مسلمانان شو. یونس علیه السلام دعوت و تبلیغ پکې وچلو، د الله احکامات یې ورته ورسول او ډېر خوشحاله ژوند یې تېر که. او بیا حضرت یونس علیه السلام هغې کې بیمار شو، وفات شو، د نینوا په ښار کې دفن شو. نو الله رحمان دی که نه دی؟ وایه هغه قوم چې دشمن دی او چغه ورته وایي بیا معاف کوي. او عجیبه دا واقع مې د دې لپاره ذکر کړه، په دې لږ سوچ وکړئ. هغه قوم چې دشمن دی، دشمن او چغه ورته وواله، نو په هغې یې رحم هم وکړو او د هغې د هغه رحم د وجې نه خپل محبوب پیغمبر هم راونیوه، هغه هم راګیر کړ. په رحم دونه الله دونه رحم دی. الرحمن معنا به څه کو؟ هغه ځان چې هغه په دنیا کې په خپل دوست او دشمن په دواړو مهربانه دی. کافر له ورکوي او مسلمان له ورکوي، ام عزت، ام ډوډۍ، ام شکل، ام جامه. اخرت کې بیا الرحیم معنا څه ده؟ الرحیم دا معنا چې تام الرحمت، هغه رحم چې هغه جنت والا رحم دی، هغه بیا په آخرت کې صرف په مسلمان کوي، په کافر نه کوي. د حضرت حسن بصری رحمه الله یو شاګرده وه، یو زنانه وه د حسن بصری شاګرده ده. درس ته به راتله او شاته به کېناستېدله. هغه زمانه کې به ښځې هم درسونه له راتلې، پرده به لګېدلې وه، مخکې به سړي شاته به ښځې. دا به درس کې ناسته وه. یو ماشوم بچی خاوند یې مړ شو. په دې زړه کې سوچ کوي که زه بل خاوند کوم خو دا بچی به مې ضایع شي، برباد بشي. راشه د دې بچي د خاطره بل خاوند مه کوه، بل خاوند یې ونه کړه د هغه بچي د خاطره. د دین مسله دا ده چې کومه ښځه د خپلو بچو دپاره سر سپین کي او بل خاوند ونه کي، رب العالمین به دې ښځې له تر مرګه پورې دا چې څومره ورځې تېرې کړې دا به وله الله د جهاد په عمل کې ولیکي، او مرګ به وله الله د شهادت په مرګ کې حساب کړي. ولې لویه قرباني ورکړه، دا هم لویه قرباني ده. دې بچي دپاره زه خپل سر سپینوم، بل خاوند نه کوم چې بچی مې ضایع نه شي. او دا بچی به ځان سره بوته د حضرت حسن بصری رحمه الله درس لم مجلس لم. لیکن دا قاعده ده چې نیازبین ماشوم خرابېږي. ماشوم چې څنګه لوی شو خراب شو، لوپر شو، دومره لوپر شو چې د پلار نه ورته کم جیداد او څه پاتې و ټول یې خرڅ کړل. مور ورته لګیا د نصیحتونه کوي، منتونه کوي. حسن بصری صاحب لی بوزي، بیا راولي، کله ولا حسن بصری کور ته په جرګه راولي چې د خدای دپاره بچې سم شه، ما ستا دپاره ځواني زړه کړه، بل خاوند مې ونه کړ، او ستا دپاره زه دا ته مې بوزم دی د حسن بصری دربار ته، نو ته نه سمېږي. کله به یې غله غریب لبوته او کله به یې ولا هغه کور ته په جرګه وراوست. خوند یې ونه کړ، سړی هماغسې لوپر دی، شرابي کبابي. په دې اخره کې الله راونیوه. ګوره د خدای د قهر نه به یېرېږي. موږ خو بعضې وخت کې چې سړی په صحت هم روغ او مال دولت هم یې دی وایي بس زما څه پروا ده، هېڅ پروا نه ساتي. د الله غضب رحم هم د الله شته، خو غضب به هم په دا سر د پاسه اویزان دي نه، اخره کې مې راونه نیسي. فما یا زما په بچو داسې بیماري به راولي چې دا پیسو نه به هم پې خلاص شم او د عزت نه به هم پې خلاص شم او د ژوند نه به هم پې برباد شم. دا هر څه ګوره الله سره دي. اخره کې را پرېږدم داسې حالت ته ورسي چې ځنکدن بس قریب و. مور ورته وایي بچې ما درته نه وایي، اوس خو توبه وباسه، نیکبخته که اوس وباسه، هسې مرې او الله را نیولې. او دا مور ورته ناسته ده دا لوپټه باندې اوښکې وایي، وایي داسې کار دی مور اوس مې دې وخت کې توبه وباسم چې جیل به وشي. خو دا مهرباني وکړه چې لاړ شه حسن بصري له، او که هغه دې ما له راوسته او د اخر وخت کې راته لږه دوا وکړه. او که مړ شوم که نه نو دا وصیت مې مور یې ومنه چې زما جنازه به حسن بصري کې ایسته وسته. دا مور یې لاړه حسن بصري صاحب پسې. دې وخت کې هغې درس کړی ستړی دی،
او غرمه د قیلوله کې یو د کېږي دی ورته دروازه وواله هغه اول څوک چې ستا هغه پلان کې شاګرد یم څنګه راغلی هغه زوی مې دی جی او بس اوس د برق په جال کې پروت دی سخت ناجوړه دی او تاله راغلی مته مهرباني وکړه ما سره لاړ شه که لږ نصیحت دی ورته وکړه اوس دعا دی ورته وکړه او زما زوی دا وصیت هم کړی دی چې که مړ شوم نو زما جنازه به دا صاحب کوي هغه غصه شو ستا زوی ما له ژوند برباد کړی دی نصیحتونه مې ورته کړي دي کور ته وله په جرګو تلې اوس مې بیا کړی خوب نه مې وباسې ځه نه ځم د باندې خو ما بلا جرګې کړي بلا نصیحتونه ما سې ما له ژوند په عذابوي او ما سې کړی او که مړ شو جنازه م پې لګو بل څوک له ګوره دا غریب په جړه را روانه شي اوښکې بیږي لوپټی اوښکو ته نیولې ده زوی لراله بچې ما درته نه وی چې سم شه دې حالت ته ورسېده چې نن حسن بصري تاله راځیم نه او دا م وایي چې زه پې جنازه هم نه کوم در باندې بې اعتباره دی دا زوی څه وایي وی مورې داسې کار دی زه بد قسمت یم واقعي دا غلطي زما ده څو ځله و نه شو که نه چې ما هغه سره بیعت وکړو بیا مې مات کړ داسې به وکړې چې زه کله مړ شم نو زما دې مرۍ کې به لوپټه واچې او ما به داسې بار راکاږي او دې خلکو ته به چغه ووایي چې څوک داسې فاسق فاجري لکه زما نوم به والې دا به حالت او ما به د مسلمانانو مقبره کې نه خښې یو کنده کې مې وغورځوه بچې دا ولې وی د دومره ګناهګار یم دومره چې که د مسلمانانو مقبره کې خښ کړم نو زما د شور او د عذاب د وجې نه به مسلمانانو ته هم تکلیفي دومره عذاب به ماله الله راکړي دومره چغې روړې به وام چې نور مسلمانانو له ولې تکلیف ورکړم او زه په خپله بد قسمت یم بس ما چې د کنده کې وغورځوه زما رب پیش او زه پیش هیڅ مخلوق ته مې حاجت نشته بس ختم ما ته پته ده ما ډېره لویه ګناه ډېر لوی جرم مې کړی دی او دې کې د غریب نه سوخته چې سوخته دروازه وواله شو څوک دی خدای اوس دې بچي له به جنازې له خو نه شم دا به څه کېږي د ده دې وصیت سره څوکم دروازه وواله شوه څوک یې وی حسن بصري صاحب هغه بچی خو مې مړ شو او تاسو قرآن نه لی اوس څنګه رالی وی ستا نه پس مې سترګې ولرې رب العالمین مې په خوب کې ولید الله سره ملاقات شو الله راته وفرمایل چې ته څنګه زما ولی چې زما د ولی د جنازې نه انکار کوې زما دوست دی زما د دوستانو جنازې نه انکار کوې فوراً به ځې او جنازه به کوې توبه چې بنده وباسي که نه الله ډېر لوی بادشاه زه حیران یم چې د الله په موږ څونه مهربانه دی او موږ څومره دشمني ورسره کوو موږ له دا روزي الله راکړي دا په ځمکه کې د روزۍ د راښکو دا طاقتونه الله پیدا کړي موسم پې راولي نو غنم زرغون شي بیا پې بل موسم راولي نو په هغې کې غنم نه کېږي جوار پکې زرغون شي اوبه دله خدای پیدا کړي نور او رڼاګانې دله الله پیدا کړي زمیدار وی دا هر څه زه کوم ته نشې کولی کاکا ستا په دماغ او په دې لاسو کې طاقتونه الله پیدا کړي او په ځمکه کې زرغونتیا طاقتونه تا پیدا کړي تاجر صنعتکار وی دا هر څه زه کوم ته نشې کولی دکاندار او تاجر له دا مازغرو الله ورکړي دي دا روغ صحت الله ورکړي دا نظام څوک چلی خو الله چلی او په مونږ خو یې د ما د قسم په خدای دومره احسانات دي چې زه شمېرلی نه شو ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا الله نعمتونه که شمېر نه زیات دي ان الانسان لظلوم کفار نو الرحمن الله نهایت مهربانه دومره مهربانه دی چې ام په مسلمان او ام په کافر یو حدیث پاک کې راځي وی مخلوق ما له بچی ګوري دا خو الله له عیب دی الله خو بچی ته محتاج نه دی او بعض مخلوق ما له ښځه ګوري وی سبحانی زه د ښځې او د بچي نه پاک یم الله وی دروغ وی دا خلک نه ماله بچی شته او نه ماله ښځه شته نه مې بچي تاجه شته او نه ښځې ته او وی سره د دې چې ما ته دا مخلوق کنزل کوي وی بیا هم روز رزق هم ورکوم او روغ صحت هم ورکوم دا د الله مهرباني الرحمن دا ما الرحیم مانا تام الرحمت اغا رحم چې د هغې د پاسه رحم بل نه چې هغه جنت والا رحم دی ابه صرف مسلمان له ورکوي کافر له به نه ورکوي
رحمان تعلق دنیا سره او د رحیم تعلق آخرت سره. معنا بس شي الرحمن هغه ذات چې دنیا کې په مسلمان او په کافر یو شان مهربانه دی، دوست او دشمن باندې یو شان مهربانه دی. الرحیم هغه ذات چې په آخرت کې صرف په خپل مسلمان مهربانه دی. د جنت هغه لوی نعمت به بیا کافر نه ورکوي، مسلمان نه ورکوي. پروردگار دې په موږ رحم وکړي. الله موږ د هر قسم آفتونو مرضونو بلیاتو نه په امن و امان کې اوسات. الله د دنیا او د آخر خیرم نصیب کړي. ها دلته یو مرګري بیمار دی لحاظ هغه ته دعا کوي چې الله تعالی ول شفا ورکړي. یو بل مرګري تم څه بیماری د دعا وته کوي چې الله تعالی ول شفا ورکړي. دی بشیر جان یو سوال وکړي چې بعض کیسټې سیډیانې دا سروتی دي چې پاغي باندې د پیغمبرانو قصې دي پکې او د صحابه قصې دي پکې، نو دا سیډیانې غول دا خبره نه ده. ٹھیک ده چې د پیغمبر تصویر خو پکې نه راځي، لیکن دا د عمر تصویر پکې راځي، د حضرت ابوبکر تصویر، د حضرت بلال. نو یو عام انسان یو دا چیزونه خو جوړوي، خو دا ډمانې جوړوي اکثر، دا ډرامې او دا فلمونه جوړوي. دا څوک جوړوي؟ ډمان. نو یو ډم ته عمر ویل، دا عمر فاروق دی، او یو ډم له د حضرت بلال نوم کېښودن، او یو ډم له د حضرت ابو هریره نوم کېښودن، او یو ډم له د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم کېښودل، او د هغه د تربورانو نومونه کېښودل. دا ډېر لوی جرم دی. حضور پاک مبارک په زمانه کې یو جهاد له نبی علیہ السلام تلو، دو صحابو له په یو دره ډیوټي ولګوله، وی تاسو به په دې مخامخ غر کې یو دره ده او په دې کې به ولاړ یې، ولې اسې نه دشمن په دې دره باندې را نشي او په مونږ باندې حمله ولګي. د هغې درې نه یره کېدی شو که دشمن بره راوخېږي په دې دره او په مونږ په غشو غزارونه شروع کړي، نو مونږ به ټول زخمیان کړي. دوه صحابه ولېږل، دواړه چې درې ته وختل، دا یو ملګری دی بل ته وایي وی ده تو ده شه او زه به څوکی کوم، نو چې نیمه شپه شي او ما له خوب راشي نو بیا به تا پاسم، باقي نیمه شپه به ته څوکی وکړي او زه به خوب وکړم. وی ډېره ښه ده. دا یو ملګری وده شو او دا بل څوکی کوي مخامخ، نو چې څوکی کوي نو وی راشه اسې مې هم دې خوا قبلې طرف ته مخ دې څوکی کوم، نو مونځ به شروع کوم که نه، هم به مونځ کوم او هم به مخامخ ګورم. په مانځه کې هم سړی قبلې طرف ته چې د څوکی بنده کوي نو هم به مونځ کوم، هم به دشمن سارم. دشمن واقعي حضور پاک خو د لوی علم او د لوی پوهې خاوندو، دشمن په دغه طرف د راتلو کوشش کوو چې وی قتل چې په دې دره کې خو څوک څوکیداران ولاړ دي، نو هغه دی نه د دشمن یو کس په غشي غزار وکړه، او دا صحابي په مانځه ولاړ دی چې غزار یې وکړه، دې غریب په دې خېټه ولګېد. چې ولګېد اوس دا هغه غشي په منډه په مخه وویسته او اخ یې غورځاو او خپل منځ کوي. هغه سړي دا خیال راغی چې په غشي ونه لګېد، شپه ده که نه ونه لګېد، ولې که لګېدلی وی خو دی به پرېوتې وي، نو دوباره یې غشي وویشته، نو دی بیا ولګېد. چې ولګېد د زر غشي بیا وویسته، په یو لاس باندې اخ یې غورځاو او خپل په مانځه ولاړ دی، خپل منځ کوي. هغه درېم غشي راوویشته، درې بیا ولګېد، د بیا په کش باندې غشي وویسته او لاندې یې غورځاو. غشي ایستل څه وړه خبره نه ده، ستن به وباسې، ستن ایستل اسان دي، او غشي کې دننه وزري چې په وجود کې ورننوځي نو هغه وزرې په هغه غوښه کې کلکې شي، چې راوباسې ځان پسې غوښه شلی. دې د مونځ په دومره شوق کې دی او د الله د عبادت سره په دومره مینه کې دی چې هغه غشې وباسې غوښه مو سره شلېږي، خو دی پرې نه پوهېږي، وینې ترې روانې دي. یو څو غشې ولګېد، اخره کې دی پوه شو چې اوس خو دا غشي زه بار بار لګم، نو زه دې مانځه نه موځم، اوسې نه که زه پرېوتم چې ته مړ شم نو مرګري خو مې ودرې هغه ته پته نه لګي او دشمن را نشي چې ته په نبي علیه السلام حمله ولکي. نو زه یې مرګري پاسو مونځ یې ختم که او مرګري یې ویښ که پاسو. هغه وی نیکبخته دا تا نه خو بلا وینې بیږي او ته خو ډېر غزارونه لګېدلې، تا په وخت ولې نه پاسولم؟ وی قسم دی که اوس مې پاسېدو ته شوق ستا راته. ما د قرآن شریف یو صورت شروع کړو، سوره کهف،
وی میں چې دا صورت بنی خلاص کړی نو مونږ به نه بندو، لیکن ویریدم چې هسې نه په سر ولګم مړه به شم او ته به ودې او دشمن به راشي نو ځکه مې راویښ کړی. دومره شوق د عبادت سره د صحابه کرام. زمونږ شوق نشته عبادت سره، زمونږ عبادت اسې عادت دی بس، لکه یو سړی خپل عادت کوي ورزش کوي او خپل عادت کوي، نو موږ د عبادت نه لوبې ټوقې عادت جوړ کړی دی. عبادت دې ته وایي لکه د صحابه کرامو چې کړی. د مرګ په وخت کې حضرت خبیب رضی الله عنه حضور پاک سره د مکې کافر، مکې سره خوا کې بدماشان کافرانو هغوی لاړل او د نبی علیہ السلام ته ځان مسلمانان ښکار کړ چې موږ مسلمانان یو د قصده. او یې صاحب یو لس کسه قاریان راله راکړه چې زمونږ قوم هم اسلام راوړی دی، چې زمونږ قوم ته کلمه وښیي او دین او منځونه ورته وښیي. حضور پاک مبارک وله لس کسان صحابه کرام ورکړل. هغې لسو کسانو له دا ډیوټي ولګوله، وی تاسو لاړ شئ دې قوم ته دین او اسلام هم وښایئ او زمونږ هلته جاسوسین کوئ د کافرانو، د هغې حالت نه ځان خبر ساتئ چې مونږ خبر کړي. هغې ظالمانو دې صحابو سره دوکه وکړو او داسې دوکې ورسره وکړه چې د دوی نه 8 کسان شهیدان کړل او 2 کسان یې جمدي ونیول. په هغې 2 کسانو کې یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی راوسته او په مکه مکرمه کې یو سړي باندې خرڅ کا. دا هغه سړي پلار په بدر کې مسلمانانو وجلی و، نو هغه وی بس دا مال راکې او زه به د خپل پلار انتقام والم، نو دی یې کور کې تړلی. د دغې سړي نوم حارث و، دا چې کم په بدر کې وجلی شوی، نو د حارث اولاد و هغه شپه بیه. نو هغه زمانه کې د دې اشهر حرم ورته وایي، د دې رجب زبرګه میاشت او د دې رکوټې اختر میاشت او د میانې میاشت او د لوی اختر میاشت، شوال ذیقعده او ذوالحجه، دې کې به دوی وجل نه کول، دا میاشتې وي. نو هغوی دا سوچو که چې ودرېږه دا میاشتې تېرې شي نو بیا به یې شهید کړو، مړ به یې کړو. نو کور کې په زنځیر تړلی. د حارث دا لور بیا وروسته مسلمانه شوې وه. هغه وایي وی قسم دی دا حبیب د خدای ډېر نیک بنده وی نیک په دیو چې وی یو ځل ما ورته وکتل نو په لاس کې د انګورو غونچک و هغې خوړه. وی حالانکې په مکه مکرمه کې په دغه زمانه کې انګور نو، او دویم دی خو په زنځیر تړلی شوی او زمون خو دشمنو، نو دی انګورو پسې چېرته لاړ او دله چا انګور راوړل، نه وله چا راوړو او نه دی بار تلی دی او نه په مکه کې انګورو. وی قسم دی چې دا د الله را طرف نه روزي و رزق و چې دلی ورکو. او وی چې دی کله مونږ وجه مونږ وی د حرم مبارک نه بار وباسو، نو د چاړو غوښته چې ما له یو چاړه راکړی چې زه پرې د خپل سنت برابر کړم. وی مونږ چاړه ورکړه. وی د ما یو ماشوم بچی و، وی د کور په کار کې مصروف شوم او هغه ماشوم بچی رو توخیده دی خبیب له ور ورسې. وی د ځان سره په دې پتون د پاسه کېنه. وی چې ما ورته وکتل نو د ما ماشوم بچی پرون ناست دی او چاړه ورسره د نیانو بربنډه ده. وی زه ویرېدم، وی مې چې خدای دشمن له مې زوی په ګوتو ورغی او چاړه مې هم د خپله لاسه ورکړې ده، دا به څه کېږي. اوس که ده په دې ماشوم ځان بچکولی شو ویلې به وکنه چې رور دقه ماشوم د لالو ما پرېږده، او که نه مې پرېږدی دی لالو خامخا به یې پرېښوده. لیکن وی چې زما دا یره دی خبیب ولیده چې زه ویرېدم، وی ما ته وی چې مه یریږه، راشه دا ماشوم دی واله. مونږ ته خپل پیغمبر په ماشومانو سره ښېګړه او د احسان سبق را کړی دی. ماشومانو سره ظلم به نه کوو او ماشومان به نه خفه کوو. وی دا 2 قصې مې لیدلي دي. بیا چې دی د حرم نه بار وویسته نو دله یو لرګي خښ کړی و. پخوا به خلک په سولی کول، لرګي یې وله خښ کړی و. یو لرګي به یې خښ که په ځمکه کې اوږد او د هغې په سر به یې بر لرګي ټکوالی و. نو دا سړی به اوچت که
او پاغه لرګي به پاغه دې خوا لرګو به لاسونه ولا خواره کړل نو په دې لاسونو به ولا میخونه وال او په سینه باندې او پخپو به مولا میخونه وال دی باوی ځان دو مارغان براتلل او دا غوښې به یې تختولې دا به سخت مرګ نو حضرت خبیب رضی الله عنه راوسته نو ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت کې لا کافر او مسلمان شوی نو ورته وی خبیب د زړه سارمان دې شته وی پورا به کې وی یو 2 رکعات مونځ مقرر کې چې 2 رکعات مونځ ور عبادت شوق تا ګور انسان چې مري هغه کم سوچونه کوي او فکرونه کوي او د مونځ سره دومره شوق ته چې وي د 2 رکعاتو د مونځ مقرر کې چې 2 رکعاته مونځ وکړم وی ډېره ښه ده وکړه نو 2 رکعاته مونځ یې وکړو ډېر مختصر مونځ یې وکړه نو بیا هغه کافرانو ته مخ ور واړو وی زما د دې اوږد مونځ شوق و چې زه به ډېر اوږد مونځ کوم خو تاسو به بیا وایئ چې دی د مرګ نه یریږي نو دا ځان له ژوند رستو کوي او اوږد مونځ کوي که دا یره نه وي نو دا مونځ به مې ډېر زیات اوږد کړی د مرګ په وخت کې 2 رکعاته مونځ عبادت بیا پې په غشو باران شروع که بری وتړه او غریب یې شهید که او یو څو شعرونه ووایي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وی چې په هر طرف مرم پروا مې نشتا ولی چې مسلمان مرم چې مسلمان مرم پروا مې نشتا که کافر مړ کېدم نو بیا به خپم او په کم طرف که پرېوتم که په مخ پرېوتم او که په شا پرېوتم او که په اړخ پرېوتم وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الممزع وی زما دا مرګ دا د الله دپاره دی او چې خدای غواړي نو زما په دې ټوټې شوي اندامونو پیوندونو کې به خدای پاک برکت واچوي نو عبادت دې ته وایي د عبادت سره شوق د مرګ وخت ته ګوره وي د 2 رکعاتو مونځ ټیم را حجاج ابن یوسف ډېر ظالم بادشاه تیر شوی یو ډېر لوی بزرګ و سعید ابن جبیر رضی الله عنه هغه راوست شهید کاوه نو حجاج ابن یوسف ورته وی سعید ابن جبیر وی وجنو دی اسم و سارمان کې دی وایا وی اب پورا کې وی یو وی د 2 رکعاتو مونځ ټیم راکړي 2 رکعاته مونځ او دې موي وی ارمان کدا دا یاره نه وي چې تاسو به وایئ د مرګ نه یریږي نو ما دا مونځ به ډېر زیات اوږد کړی خو که مونځ اوږدوم نو تاسو به وایئ چې دی د مرګ نه یریږي ځکه مونځ اوږد دی نو رونو عبادت سره شوق به پیدا کوو عبادت سره چې د مینه او شوق پیدا کو نو دا په عبادت کې روح پیدا شو عبادت مضبوط شو کلک شو او چې په عبادت کې د شوق نی او مینه نی دا هغه ګنی مثال دی چې دننه اوبه پکې نی تشه ټانټی نو څه پې ګنی چې تشه ټانټی او اوبه پکې دننه اوچی شي نو څه فایده پکې نشته دقه رنګې زمونږ د عبادت روح نشته په عبادت کې چې هغه کم خوند او کم لذت دی مونږ په هغه خوند او لذت باندې نه پوهېږو یو لواري به یې کوله مړ شو چا په خوب کې وی الله د سره څه معامله وکړه وی الله وبخلم او د امام احمد ابن حنبل خوی راکړه هغه سره خوا کې اوسېږم په جنت کې امام احمد ابن حنبل په ګوڼ کې اوسېږم دا بزرګ چې د خوب راویښ شو هلکه وایي دا کومه قصه ده دا خو یو عام لور دی او دې د ټیک ده که خدای بخلي څه نیک عمل به یې کړي خو د امام احمد ابن حنبل ګوڼ ته رسېدل دا خو د عقل نه بار ده ځکه امام احمد ابن حنبل خو ډېر لوی عبادت کړی دی ډېر لوی سړی امام احمد ابن حنبل ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 6 لکه احادیث یادو د 6 لکو احادیثو حافظ دی اخو سوالکوټ سړی نه دی نمبر 1 او دویم عبادت یې څنګه او د مینې عبادت او پرهیز یې څنګه یو ځل کور ته راغی بی بی وله ډوډۍ راوړه
چې دله ډوډۍ نه نوړی اوچته کړه نو واپس یې کېښود. بیبي ته وایي د دې ډوډۍ نه ماله د حرامو بدبویي راځي، دومره لوی بوزر. بیبي ورته وایي نه خو مغه اوړه دي چې تا راوړي دي، او مغه خشاک دی چې تا راوړي دي، په هغې مې پخ کړې ده، او زمونږ د کور اوبه دي، نو دې کې حرام د کمې راځي. وی هر څنګه چې دی خو ماله د دې ډوډۍ نه د حرامو بوی راځي. بیبي یې سوچ وکړو خبره دې ټیک کړې ده. وی ما خمبیره د پلان کې کوره راوړې ده، خمبیره نه وه، ممکن ده په هغه خمبیره کې حرام والی راغلی. وی ښه دا ډوډۍ زه نه خورم، او که کم سوالګرې راځي او غواړي نو دا ورته وایه چې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، که ته یې خورې وخوره. سوالګرې به راغې سوال به یې وکړو، خدای مو بخه خیرات راوړی، دی به هغه ډوډۍ ورولېږله. وی ها والا وګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. نو هغه دې زمانې سوالګري نو چې دا د خلکو نه لستوړي شلی. هغې وی ښه چې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې نو موږ یې ولې وخورو. ډېره موده پس امام احمد ابن حنبل د بیبي نه تپوس وکړه، یاره هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی صاحب نه تا وخوړه او نه سوالګر واخېسته، وی د دجلې دریاب ته مې وغورځوله. امام احمد ابن حنبل په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړ، چې دا به د کم کب خېټې لتلي. حالانکه کب مکلف نه دی، کب ته که څوک حرام رزق ورواچي او هغه وخوري نو د هغې کب ښکارم تاله جایز دی او هغه کب ته خوړی هم شي. دې کې څه بدیت نشته، شریعت کې ناروا نه دی، خو دا د هغې احتیاط و. دومره احتیاط والا سړی او ډېر لوی دومره د الله دپاره تکلیفونه ورته رسېدلي دي چې سړی حیران شي. دغه زمانه د معتزله وه. معتزله یو ډله وه ډېره خرابه عقیده یې لرله، او 40 کاله د معتزله حکومت کړی. نو په یو مسله جګړه وه چې د الله تعالی قرآن شریف د الله صفت دا مخلوق دی او که غیر مخلوق. زمون خدا مذهب دی چې قرآن شریف د الله کم ذاتی خپل صفت دی هغه مخلوق نه دی، الله او د الله صفتونه مخلوق نه دي، او دا کم قرآن شریف چې مونږ په تلفظ کوو یا مونږ سره په کاغذونو کې پروت دی دا مخلوق دی، جوړ شوی دی. هغې معتزله او د هغوی دا عقیده وه چې قرآن شریف د الله صفت نه دی او دا مخلوق دی، دا د هغوی عقیده وه. مونږ وایو چې قرآن شریف مونږ چې څنګه خبرې کوو دغه رنګې الله تعالی هم خبرې کوي. دا قرآن شریف د الله خبرې دي، صرف دومره فرق دی چې مونږ په دې خپلو خبرو کې ژبې ته او تعالو ته او پوزې ته محتاج یو، بغیر د ژبې نه او د تعالو د غاښونو نه مونږ خبرې نشي کولی. او الله د نه تعالو شته او نه ولا ژبه شته او نه ولا غاښونه شته. الله په خپلو خبرو کولو کې ژبې ته او خولې ته او تعالو ته او پوزې ته محتاج نه دی. دا فرق. نو بادشاہ راغی احمد ابن حنبل یې گرفتار په دې مسله کې مخالفت، چې گرفتار یې که بویې ته وی په درو یې ووهی. نو دته کمیس یې د غریب یو خپل کمیس یې ته ویسته او یو سخا غوندې کمیس یې ورته واچو لنډې شان. دې جیلیانو ته اوس هم چې دا پانسي وله ورکوي د هغې خپل څه لباس یې هغه ورته واچوي او خپل پرتوګ ویې دا وباسه او یو بیکاره غوندې پرتوګ یې ورته واچوي او دله یې دورې ورکړې. حالانکې سپینګیری عالم دی، دا حدیث استاذ، شاګردان هم مجلس کې ناست دي، د دنیا خلک دي چې خدایه مونږ خو څه کولی هم نه شو، او زمونږ د استاد زمونږ په مخ کې په درو وایي دا به څه کېږي. دله چې کله لومبۍ دوره را پرېښوده نو دی وی بسم الله خدای نوم یې واغشت. چې دویمه دوره یې وله را پرېښوده وی الحمدلله د خدای حمد دی په دې حالت چې په یو ښه مسله کې او د دین په یو مسله کې زه وهلی شم. چې درېیمه دوره یې را پرېښوده وی انا لله و انا الیه راجعون. د تکلیف په وخت کې به دا کلمه چې څلورمه دوره یې وله را پرېښوده وی لا حول ولا قوة الا بالله. انسان طاقت او دا بغیر د الله نه نشي کېدی، او د تکلیف او د مصیبت او د شیطان نه بغیر د الله نه بل څوک نشي کېدی. چې بله دوره یې را پرېښوده نو دا همغه خپله عقیده ښکاره کړه القرآن کلام الله غیر مخلوق. قرآن د الله خبرې دي.
او دا مخلوق نه دی، دا الله ښکلی صفت دی. هغوی وها چې بله دوری را پرېښودم، د ده دا پرتوغاښ بډه وشلېده. چې بډه یې وشلېده، شاګردانو یې چغې کړه چې خدای زمونږ د سپینګیري استاد پرتوګ وشلېد. بډه چې وشلېږي پرتوغاښ خو پرتوګ لاندې غورځېږي، دا پرتوګ خو به اوس لاندې وغورځېږي. دا وهل په خپل دی، خو زمونږ د استاد به په دې دومره زرګونو خلکو کې بېعزتي وشي، عورت به ښکاره شي. الله دا بسي کړي. شاګردانو چغې او د سر داسې اسمان ته اوچت او سر یې راښکته کړه. چې د سر اوچت که او سر یې راښکته که، هغه پرتوګ یې په خپله اوچت شو، د پورې پریوت شو. خدای پاکې عورت د ښکاره کېدو نه بچ کړه. یو کم 10 دوری یې و بېهوشه شو غریب. چې بېهوشه شو، بیا شاګردانو له ورکوي راشئ دا ملا صاحب هم یوسه. چې په هوش کې راغی، د وجود نه ویني د غریب بې دی، او بیا لږ ټیک شو. نو شاګردانو یې تپوس وکړ، وی صاحب دغه یو وخت خو په مونږ ډېر لوی تکلیف تېر شو چې هغې دورې سره ستا بډه وشلېده او پرتوګ د نه ښکته پرېوتېدو کې شو، نو تا سر اوچت که او پرتوګ په خپله اوچت شو، در پورې پیوست شو. وی چې کله د ما دا بډه وشلېده، نو ما سره م فکر شو، مې چې خدایا دا اول په خپل دی، خو د ما دا بېعزتي او دا رسوایي او عورت ښکاره کېدل، دا خو ډېره لویه بېعزتي ده. نو ما الله ته سر اوچت کړه. یا رحیم یا ودود، ای رحیم خدای، ای دوست خدای، یا ذا العرش المجید، او ای د لوی بزرگ عرش مالکه. ان کنت علی الصواب، خدای که زه په حق یم، فلا تهتک ستری، نو خدای د ما پرده ما اخلي. داسې نه وایي چې خدای پرده مې ما اخلي. الله که زه په حق یم، نو پرده مې ما اخلي، او که په حق نه یم، څه دې خوښه یې هغه کوه. نو یې پته ولګېده چې زه په حقه وم، ځکه خدای د ما پرده وانه غېشته، او پرتوګ په خپله اوچت شو، را پورې پرېوت. دا احمد ابن حنبل څومره لوی سړی. امام شافعي رحمت الله علیه رده استاد، امام شافعي صاحب په پسې استاد یې راولېږه. احمد ابن حنبل وی دا کم کمیس کې چې تا د الله د قرآن په خاطر کوم وال خوړلی دی، وینه پې پرته ده، دا به د وینې نه اینځې نه، دا به ماله رالیږي، وینه به ترې نه پاکې، دا ماله راولېږه، دا ولولېږه. امام شافعي صاحب ته وی دا پې څه کې؟ وی د ما دا وصیت دی، که زه مړ شم، ماله به د احمد ابن حنبل په دې کمیس کې کفن راکوي. دومره لوی سړی. او د احمد ابن حنبل جنازه چې وه، الله اکبر، دومره جنازه په مخ د ځمکه چا نه ده کړې. په لکونو خلق په جنازه کې شریک وو، په لکونو خلق دنیا راغلی وه. نو د الور دا بزرګ وایي چې د الور مې په خوب کې ولید. وی ما ورته وی چې الله را سره څوک کړل؟ وی الله وبخلم، او د احمد ابن حنبل ګاونډی راکړ. وی ما وی چې دا خو نشي کېدی، احمد ابن حنبل خو ډېر لوی سړی دی، تا له د هغه ګاونډ څنګه درکوي؟ وی بیا لاړم، د ښځې نه مې تپوس وکړ چې ستا د دې خاوند څه عادت و؟ وی زما دا خاوند مونځ ګزار و، مونځ به یې کو، صدقه به یې ورکوله، عبادت ګزار، خو 2 صفتونه پکې دو چې هغه په هېچا کې نشته. یو صفت پکې دو چې ده به کله سټک اوچت که، اوسپنه به یې رابرو، او دې کې به وی چې الله اکبر بانګ به وي، نو ده به هغه سټک اوسپنه نه براوزر به یې کېښود او مانځله وله، کار به یې نیمګړی پرېښوده، خو بانګ سره به د دوکان بنده و، جومات ته به ته د الله د نوم احترام به بیا یو عمل. او دویم عمل یې دا و چې مونږ به د کوټې په چت وده کېدو، نو د احمد ابن حنبل کور زمونږ په خوا کې و، هغه به مونږ ته ښکارېده. نو امام احمد ابن حنبل به ټوله شپه د الله عبادت کوي. ګوره څومره لوی خلق دی، لیکن الله ته ځان څونه محتاجه ګڼي، او ټوله شپه د الله عبادت کوي. نو احمد ابن حنبل به ټوله شپه د الله عبادت کوي. وی زما د خاوند به وي، دی به پاڅېد د خوبه، وی یا الله ارمان ډېر بچي دې را کړي دي، او ښځه مې ده، او درک مې نه لګي، نو مزدوري ولا کوم، دغه لواري ولا کوم، نو ستړی شم، د شپې خوب راځي. ارمان که دا
چج را پسې نه وې او دا بچی را پسې نو او دا قصب مې نه وې نو ما به هم لکه د احمد ابن حنبل ټوله شپه عبادت کوم خو مجبور یم څه وکړم که مزدوري نه کوم بچي به مې څه خوري ګڼ بچي مې دي او چې مزدوري کوم لګیم خپله لواري کوم او دروازې سټک وام نو بیا د شپې ستړی یم خوب راځي نو که دا مسله نه وي د دې احمد ابن حنبل په شان به مې ټوله شپه عبادت کوم وی دا به هره شپه دا تمنا کوله ابوذر وایي د دې دوو څیزونو په برکت خدای پاک د احمد ابن حنبل ملګری نو ګوره عبادت او بیا د بل د عبادت محبت کول مینه کول شوق کول تمنا کول چېرې دا فلان کې عبادت کوي که ماله دې خدایه وس راکړه داسې وکړه یا دا فلان کې صدقه ورکوي که ماله دې مال راکړه دا صدقه ورکوم دا فلان کې حج روان دی که ماله دې مال راکړه زه به هم حج لزم نو په دې به تعالی خدای د هغه عمل ثواب درکوي د هغه حج او د هغه صدقې ثواب به در خدای پاک درکوي دا عبادت دی شو یو بیبي راله حضور پاک مبارک ته کېناسته وی دا الله رسوله وی سړي خدای پیدا کړي دی او موږ هم الله پیدا کړي وی سړي په جومات کې منځ کوي نو ثواب یې یو په 20 دی او موږ ته خو نبی علیہ السلام ښځو ته به حکم کو چې کور منځ کوئ د ښځو کور کې منځ د جومات په نسبت بهتر دی نو موږ ته دا کور حکم دی موږ کور منځ کوو زموږ ثواب کم شو سړي جهاد کوي موږ له جهاد ته تلل زیات چې مونږ نشو کولی د جمعې مانځله د اختر مانځله هغوی دې مونږ نشو تللی او بار عملونه هغوی کوي مونږ هغسې نشو کولی نو مونږ خدای ښځې پیدا کړي مونږ څوک ګوره عبادت سره دونه مینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی تاسو چې د کور په ګوټ کې پټ مونځ کوئ خدای به د سړو د جمع برابر د مانځ ثواب درکړي دا یره مه کوئ او کومه ښځه چې د شپې بچی ورته جاړي او دا ښځه د هغه بچي د وجې نه ویښه شي هغه بچی قلاری د شپې دې ښځې له به خدای پاک د هغې مجاهد د جهاد برابر ثواب ورکړي چې کوم مجاهد د الله په لار کې توری لاس کې نیولې ده او په اس سور دی او شپې ځان لرونه کړی ګوره د ښځو د عبادت سره شوق نو الله والا په اسانه ثواب ورکړي عبادت باندې الله خوشحالیږي کور کې جهاد څونه ګران عمل دی د سر نم سړی تیری چې دی پکې شهید شم مړ به شم او مال به مې ملاړ شي او په کور کې چې د بچي سره شپه دې رونه کړه او بچي سره دې ښځې شپه رونه کړه نو د دې به خدای پاک دې ښځې له د مجاهد ثواب ورکوي عبادت دی د عبادت مقصد څه دی د الله رضا ده دا د عبادت مقصد ته یو سړی عبادت دی لکوي چې خلق به وایي چې دی ډېر عبادت ګزار دی نو ډب ته پرېوت عبادت که یو سړی عبادت دی لکوي جهاد کوم چې خلق وایي چې ډېر بهادر دی ډب ته پرېوت که یو سړی مال دی له ورکوي چې خلق وایي چې ډېر ښه سړی دی او سخي دی هر څه ډب ته پرېوتل د دواړو جهانو سردار فرمایي وایي د قیامت په ورځ به یو څو کسان الله را مخکې کړي یو سړي ته به وایي چې بنده مال خو مې درکړی او څه دې کړي دی به وایي الله ما خو پکې ډېرې صدقې کړي او ډېرو خلکو باندې مې خرچې کړي دي سخاګانې مې کړي دي الله به وایي او کړي دي دي خو هغه د دې دپاره کړي چې خلک وایي چې پلان کې سخي دی نو چې کوم مقصد له د سخا کول هغه دې ګټلی دی تا ته په دنیا کې خلکو سخي ویلی بس هغه مقصد دې ګټلی دی په دنیا کې دلته هېڅ هم نشته حضور پاک فرمایي چې الله به فرشتو ته حکم وکړي چې د سپېمو کې ورته زنځیر واچوي پړ مخې جهنم بل سړی به را مخکېږي وایه که نه تا له خو ما قرآن درکړی حافظ مې جوړ کړی وی هشته آواز مې درکړی تا څه کړي دي الله ما خو ټوله شپه د قرآن شریف تلاوت کړ او د ورځې به مې د قرآن شریف تلاوت کړ او خلک به راته راغونډېدل او ما به ورته قرآن لسته یو دا دې کړي دي خو دې دپاره چې خلک وایي چې ډېر ښکلی قاري دی او ډېر ښایسته اواز دی
دې مقصد لري دا تلاوتونه کړي دي، نو هغه دې په دنیا کې ګټلې دي. چې سله دې کول هغه شی دې په دنیا کې وګټه که دلته دې سم نشته. وی الله به دلم سپېمو کې زنځیر واچي پړ مخې به یې راکاږي جهنم ته به یې غورځي، بل سړی به راولي وایه که نه ښه مضبوط وجود مې در کړی او تا څه کړي دي؟ وی الله ما خو ډېر لوی عمل کړی دی. څه عمل دې کړی دی؟ ولې ستا لار کې زه شهید نه شم؟ جهاد مې وکړه دې حده پورې چې پکې شهید شم مړ شم. وی یو کړی دی خو دې دپاره دې کړی چې خلک وایي چې دا فلانکې ډېر لوی بهادر دی، زما د رضا دپاره دې نه دی کړی. نو هغه ثواب دې په دنیا کې ګټلی دی. دنیا کې درته خلکو ډېر لوی پهلوان او بهادر ویلی دی، دلته یې سم نشته. نو په سپېمو کې به دلم زنځیر واچي یو پړ مخې به په جهنم کې وګرځي. نو د عبادت مقصد څه شي شو؟ د الله رضا. انما الاعمال بالنیات. که نیت دې دی چې ما نه الله رضا شي او څونه اعلانیتي، نو په عبادت کې به د هغومره لوی وزن پیدا کېږي. او که نیت دې بیکار او نیت دې خراب و، نو یا به دې په عبادت کې وزن نی، او که کمزورې نیت و نو وزن به پکې کم. داسې مثال دی لکه اوسپنه لږ شی دی خو وزندار شی دی، او مالوچ لوی ډمبر لري وزن یې کم دی. نو په عبادت کې که ته وزن پیدا کړې نو لږ عبادت کوه، لکه د اوسپنې د سرو زرو وزن پکې ډېر کا، نیت ولا مضبوط کا، او د الله رضا دپاره د عبادت وکړه، نو دا به لږي خو وزن به یې ډېري. او که د الله رضا پکې نی او نیت ته کمزورې دی، نو که عبادت ډېرې می مثال به د مالوچي ډمبر به یې ډېري خو څه فایده او برکت به نه. نو د عبادت مقصد د پروردگار د رب العالمین رضا ده. ګورئ عبادت پسې چې د نه پاتې شي خفه کېږي به، دا به نه وی چې زمړه خیر دې وروسته به وکړم، نه که د نه فوت شو نو خفګان به کې. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زمونږ د دارالعلوم دیوبند په دې استادانو او اکابرو کې ډېر لوی سړی تېر شوی. یو ځل یو جلسې له چا بوتلی، جلسه کې تقریر وکړ، ختمه شوه او دې کې بانګ و اقامت شروع شو. بد د ځان رساو اقامت له لار کې خلک دي، خلق واجبه دي، یوم ورته رغاړو زه بلم سلام علیکم، او دې چغې وي چې نیکبختو پرېمې دی، شاګردان یې چغې وي پرېږې دی، مونځ دې خرابېږي. خو زمونږ خلق خو بیا د طالبان خو بیا ډېره مینه لري که نه، کله هغه مینه بل شان شي. یوم ورته رغاړو زه بلم ورته رغاړو زه بلم ورته رغاړو زه سلام کلام هلکه پرېږدی مونځ دې خرابېږي. خیر راغې داسې وخت کې جومات ته راورسېد چې یو رکات ته شوی، یو رکات کې امام سره شریک شو ته شوی، سلام یې وګرځاو. وی ډېر لوی افسوس دی، بیا به داسې جلسو له چرته په ژوند کې لاړ نه شم. وی 30 کاله پس رانه تکبیر تحریمه پاتې شو، 30 کاله پس بیا ورپسې خفه و. نو عبادت معنا مې هم درته وکړه او قسمونه مې هم درته وویل، او د عبادت فایده مې هم درته وویل، او مقصد مې هم درته وویل. خرم اوس د عبادت یو څو قسمونه دي. ما درته وختي وي یو مالی دی بل بدني دی. بدنی عبادت لکه منځ او روژه شوه، او مالی لکه زکات قربانی صدقه فطر، او یو هغه چې د بدن او د مال نه جمع لکه حج. ګورې عبادت دې ته م وایي چې سړی ګناه ورته مخامخ یو دي ګناه پرېږدي، لکه حرام مال دی، چا ډوډۍ له بوتلې دعوت له، او درته پته ولګېده چې دا خو حرامه ده او ځان دې ته وساته، دا هم عبادت دی. دا ذکر و اذکار سبحان الله الحمدلله دا عبادت دی. مسلمان ته ضرر نه رسول دا عبادت دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی کف الاذى عن الطریق، یا الاذى د ضرری شی د لار نه لر کول، یو غنه پرته د مسلمانانو د لار نه لر کړه، یو څنګه د هغه د اخوا کړه، یو موږی دی چې څوک په درځو نه خوري هغه د اخوا کا، دا عبادت ته خدای پاک په ثواب درکړي. او که نور اسم نشي کولی، چاله ډوډۍ ورکا، چاله اوبه ورکا، دام صدقه ده. او ای په لاره یو سړی روان دی، پیټ یې په سر دی وړی نشي، هغه دې ورسره یوړو، دا عبادت دی، خدای په دې اجر درکړي. او په مسلمان سلام اچول او د سلام جواب ورکول، دا عبادت دی، الله په ثواب ورکړي. تر دې حده پورې خپلې بیبي سره
په جون کې دنه په خوشحاله او په خندا خبرې کول دا عبادت دی. خپلو بچو له رزق او روزي راوړل دا عبادت دی. د پلار او د مور خدمت کول دا عبادت دی. د ګاونډي سره ښه سلوک دا عبادت دی. ګاونډي ته ضرر نه رسول، وستی کېږي او ضرر نه رسې، دا عبادت دی. یو سړی د سره زیاتي وکړي او ته وایې یاره زه خو ته بدل اخیستی شم خو د الله دپاره مې پرېښود بدل ترې نه اخلم، ولې دا عبادت دی. جومات کې خدمت کول د عبادت دی. جومات جارو کول د عبادت دی. د مسلمان لار صفا کول د عبادت دی. د دو مسلمانانو په منځ کې جوړه کول د عبادت دی. دا ټول عبادتونه دي. عبادت یوازې دا نه دی چې ته مونځ کې، مونځ اهم عبادت دی. مونځ د الله سره رازداري ده او مونځ د الله سره معراج ډېر اهم عبادت دی. د یو مسلمان تپوس کول چې یو سړی د مسلمان تپوس کوي، بیمار پرسي کوي، دا عبادت دی. یو کونډه ده یا داسې زنانه دي چې د هغې د کور د سودا د راوړو څوک نشته، د هغې خدمت کې دا عبادت دی. اسپتال له تپوس ته دا عبادت دی. کور کې څوک ناجوړه پروت دی د هغه تپوس کې دا عبادت دی. ګوره څومره اسانه باندې مونږ الله راضي کولی شو، ځکه عبادت مقصد خو د الله رضا ده. دا ټول عبادتونه دي نو د عبادت مقصد د پروردگار رضا ده چې زمونږ نه الله راضي شي. دی غټ مقصد دی د عبادت. او دا به نه وی چې مړه ما خو ډېر لوی مونځ وکړه او ما خو ډېر عبادت وکړه نور ته مې جت نشته. د حضور پاک نه زیات عبادت گزار په مخ د ځمکه بل څوک نو. او عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی ټوله شپه به د شپې اکثریت حصه به ولاړو او مونځ به یې کوم. وی جلل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی دې سینې به داسې قرار کو لکه کټوی چې قرار کوي، او خپې مبارکې به پړسېدې د عبادت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو. څومره نیکان دي، هجرتونه کړي دي، جهادونه کوي، د حضور پاک خدمت یې کړی دی، لیکن بیا هم ځان پوره نه حسابوي، هر وخت لګیایي د الله عبادت کوي. صحابیاتو کې یو بیبي وه، هغې پړې تړلې وه، پړې ځان ته تړلې. نبی علیہ السلام تپوس وکړو وی دا پړې ولې تړلې دی؟ وی دا د شپې مونځ کوي، عبادت کوي. وی چې کله ستړي شي دې ته عبادت کوي. وی چې ستړي شي نو په دې پړې دا ځان ورواچوي چې لاندې ونه غورځېږم. په ناسته هم کولی شو، په ناسته نه کوي، په ولاړه کوي، خو چې ستړي شي چې خپې مې نشي برداشت کولی نو پړې تړلې په هغې لاسونه ورواچوي چې ښکته ونه غورځېږم. نبی علیہ السلام مبارک وی داسې دی نه کوي. د انسان د وجود په انسان حق دی، د انسان د سترګو په انسان باندې حق دی. نو چې کله دمې او عبادت ته شوق کې نو عبادت کوه، او چې ستړي شي خیر دی بیا ویده شي. دو صحابه کرام دی، یو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ او یو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ. دا دواړه دوستان. دا سلمان فارسی رضی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ میلمه شو. دا هغه زمانه وه چې دا حجاب او د پردې ایتونه لانو نازل. چې میلمه شو دی کور ته بوت، چې کور ته بوت د ماسخوتن مونځ چې سینګاو شو، سلمان فارسی د ابوالدرداء بیبي نه تپوس وکړو. هغې جامې څخه خیرنې وې او داسې صفه یې هم نه وه کړې. ښځه چې خاوند یې په کور کې دا به ځان صفا ساتي او جامې به هم پاکې ساتي. خیرنو جامو کې د خاوند په مخ کې ګرځېدل او ځان بد شکله ګرځول دا ګناه ده. نو هغه داسې جامې هم خیرنې وې او وجود هم خیرنو. نو سلمان فارسی دې تپوس وکړه د هغه دوست د ښځې نه، وی دا ولې خیرنو جامو کې ګرځې او په خیرن مخ؟ وی ستا ضرور د ابوالدرداء دنیا ته ساجت نشته، ما ته ساجت ته ونی دنیا ته حاجت شته. ټوله شپه منځونه کوي او ټوله ورځ روجې نیسي، نو د ما ساجت ته چې ځان ډولې کړم. چې کله دغه شو دا شپه شوه نو حضرت ابوالدرداء پاسېد په مانځه ودرېد. حضرت سلمان ته سم اوده شه، هغه خبره یې ومنله، اوده شه. لږ ساعت پس بیا پاسېده، وی اوده شه، نو بیا یې سمله. لږ ساعت پس بیا پاسېده، وی ته هم چې اوده شه، بیا یې سمله.
چې اخیری درې میسه شپه پاتې شوه ورته یې اوس پاسه نو د منځو کړې میلما او ابوالدرداء رضی الله عنه منځو بیا ورته وی رورا وی ستا د نفس پتا حق دی نو خوب بم کې دا ضروری دی چې خوب دی ونه کو ټوله شپه عبادت کې نو کمزورې بشي بیا خو به عبادت نه وځي ستا د سترګو پتا حق دی نو چې سترګو له خوب راځي نو خوب به ورکې ستا د دماغو پتا حق دی چې ستړي شي نو مازغه به دمه کې او د ښځې در باندې حق دی د ښځې حق بم پوره کې سار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرانت علی ورته وي حضور پاک وی دا سلمان چې درته سوي دی ټیک درته ویلي نو عبادت دا مطلب نه دی چې کولی شي یو انسان دروازې خوب وکړي مثلا دمی او دله خوب نه ور دی او د شپې عبادت کوي بالکل کولی شي لیکن دا بهتر عبادت دا دی چې ځان دمه کا ځان مستړی کا او د شپې په اوله حصه کې خوب وکړه او آخره شپه کې رب العالمین ته عبادت وکړه حضرت امام شافعي رحمت الله علیه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته تللی دی او 14 ورځې مزل یې کړی دی او په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی دی څنګه عبادت دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تراویح به وکړي د تراویح نه پس به د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه نو په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمو په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمو نو په روژه کې به صرف د شپې یو شپې ته ختمونه کو حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله شریف ته ننوت او په بیت الله کې د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه او په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی حضور پاک به اعتکاف کو یو ځل اعتکاف د پاره په جمعات کې ځان ته پوزه کې تاو که پوزه کې بهتاو چې وی کتل جمعات کې بلا خیمې لګېدلې وی دا څه شی دی وی دا صاحب بیبیانو خیمې لګولې دي او اعتکاف په جمعات کې کوي وی لري کې دا خیمې کور کوي اعتکاف دومره شوق و د بیبیانو د صحابه د شپې به په رمضان کې ټوله شپه عبادت کو وی دام را بنا وخت شو چې پېشمنی د پوت کېدو یاره بشوا چې بس پېشمنی را نه تیریږي وخت را نه تیریږي نوکرانو ته او خادمانو ته به وي شب زر پېشمنی راوړی سبا راخېږي ټوله شپه به عبادت کو نو رونو عبادت د پاره مونږ پیدا یو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او د عبادت مقصد د الله رضا الله پر راضي کېږي د ګناه نه ګریزان ساتل دام عبادت شو دا الله تعالی په دې مخلوق کې سوچ کول نبی علیہ السلام چې د شپې پاسه د اسمان ته به وکتل د ستورو ته به وکتل د سپومې ته او دا آیت بیلوس ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب پښتو کې دا صفت ویل شي دا الله تعالی دا ستوري او دا سپومې او دا کائنات دا الله دا قدرت ډېر لوی نه دا الله پر مخلوق کې سوچ کول وردام عبادت دی او چې یو سړی په عبادت کې ستړي شي او دی بیا ودکیږي دی د پاره چې ورېږه ځان دمکم بیا به عبادت کوم دا خوب م عبادت دی که ستا مقصد نیکی او مقصد دی د الله رضی نو قسم دی یو غړی دی ګور عبادت ګرځي د عبادت نه خالی نه ده په ډېر معمولی عمل الله خوشحالېږي جمعات ته ننوځې خیخ په بدن نه کا او چې د جمعات ته وځې نو ګسخ په بار کا دام عبادت دی او چې ننوځې اللهم افتح لي ابواب رحمتک او چې تیوځې اللهم انی اسألک من فضلک دا د عبادت شي او د شپې چې وده کېږي 3 کرته سبحان الله او 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر دام عبادت شي او هر مانځه پسې همدغسې د عبادت دی استغفار کول ذکر کول دارون ټول عبادتونه دي دا یو یتیم په سر صرف لاس راخکل یو یتیم دی او د هغه په سر دی د رحم لاس راخکا دام عبادت دی یو مشر ته د بالغ کې خوت ډډه وته وي دام عبادت دی یو انسان له خوشبوئی په وجود پورې کړه دام عبادت دی نو خدای پاک مونږ په ډیرو سيزونو راضي کولی شو بعضې واړه سيزونه دي پټېني سيزونه دي او که مونږ هغه واړه اعمال وکړل نو مونږ په خدای پاک راضي کولی شو نو دا مې خبره دی پورې کوله چې عبادت دا یوازې مونږ خلک وایو مونږ عبادت دی مونږ اهم عبادت دی
خبر درست ده خدا بنوي نور عبادتونه ډیر زیات دي زکات شو صدقه شو او په دې الله خوشاليږي او مقصد د عبادت نه د الله رضا ده چې خپل الله راضي کړي او چې تا الله راضي کړه نو د الله نه غیرتی ذات بیا بل ګوري نشته دا تمه ساته چې ما الله خوشاله کړه او ان شاء الله الذي چې الله به ما خوشاله نو پروردگار دې مونږ لا د خشتخ کل عبادت توفیق راکړي